وی کم سړی چې نیکیانې کوي نو د ده په دې مخ کې یو نور وي ونورا فی القلب او په زړه کې هم یو رڼا وي او رزق یې پراخ وي وقوة فی البدن په بدن کې طاقت وي ومحبة في قلوب الخلق او د مخلوق د دې انسان سره محبت وي دا یو څو نښې هغه ذکر کړي ګوره د نیکۍ نتیجه دا ده چې نیکیانې کې په مخ کې به دې رڼا وي په زړه کې به دې نور وي رزق به دې پراخ وي بدن کې به دې طاقت وي مخلوق به د سره محبت کوي فكذلك نو بیا دغه شان ان للسیئة سوادا فی الوجه نو د ګناهونو د لاسه مخ تور شي مخ تورېدو ګوره دا مطلب نه چې رنګ یې داسې تور شي لکه تور رنګ والی شي نه هغه توروالی د ګناهونو وي وظلمة فی القلب او په زړه کې توروالی ووهنا فی البدن او بدن کمزوری شي ونقصا فی الرزق او رزق کې کمی راشي او د خلکو په زړونو کې د دې سړي سره بغض او دشمني یو څو خبرې عبدالله بن عباس کړي دي خو ډېرې ناشنا خبرې کړي نیکي څه اثري او د بدۍ څه اثري هغه مختصر بیان کړي موږ خبره د دې بدیانو مبارکې کوو او د ګناهونو مبارکې به کوو وجه دا ده چې ګناهونه نن سبا ډېر شوي دي نیکیانې خو ځان له یو موضوع د نیکیانې کول او نیک عمل کول خو بدیانې ډېرې شوي دي خو شاته چې نظر وچوللی که نه فتنې دي او ګناهونه دي داسې خلک شته چې دا ګناه وکړي او څه پروا هم نشته مړه ګناه وشوه خبره ختمه شوه نه دا ګناه یو اثر پرېږدي لازم به دا یو اثر پرېږدي ګورې چې معمولي خبره نه چې تا ګناه وکړه د الله نافرماني دې وکړه او خبره ختمه شوه د پیغمبر خبره دې ونه منله خبره ختمه شوه نه خبره ختمه نه شوه د دې یو اثر دی چې هغه کیدی شي دغه وخت کې راښکاره شي کیدی شي وروسته راښکاره شي او یا به په آخرت کې راښکاره شي خو یو ځای کې به راښکاره کېږي ولله المثل الاعلى الله خو اوچت مثال دی خو هسې د واضح کولو لپاره د خبره او مثال بیانوم یو سړی په یو کمپنۍ کې کار کوي په یو ځای کې کار کوي او دته د کمپنۍ هغه مشر دغه ځي مشر دغه فیکټرۍ مشر هغه ورته ووایي چې دا کار به نه کوې دا به کوې دوی مړه داسې غټه خبره خو نه ده کوم کار نه چې منع کړی و هغه یې وکړو او د کمې چې ورته ویلو هغه یې ونه کړو دا کار د نافرماني د دې مشر د اسې نه ځي نو کیدی شي چې تنخوا راتلو وخت کې دې دا کټ کړي ته دا کار نه کړې پیسې و دې کټ کړي او کیدی شي دې بلکل د دې کمپنۍ نه وباسي او کیدی شي دا اثر چې دته بیا په دې کمپنۍ کې ترقي نه میلاویږي مخکې نه ځي څه نه څه اثر خو د دې کار شته که نه دا خو هسې هغه دنیوي مثال دی نور دنیا بس یو مثال به یې صحیح خو چې یو دینداري او د دین طرف ته راشي نو چې ته ګناهونه کوې ستا څه خیال دی چې دا خبره دغه شان پاتې شو د دې به څه اثر نه اثر یې شته یا اوس راښکاره کېږي یا وروسته راښکاره کېږي ستا په دې ژوند کې یا په آخرت کې راښکاره کېږي او زما دې خبرو کې نن چې د کومې خبرې کوم د زړه د کومې نه دي کې به سوچ وکړئ چې ګناهونه څنګه تباهي راولي په ژوند کې اکثر ملګري ډېر چې دی هغه د شکایت راوړي چې رزق کې تنګسیا ده او جسم مې داسې ده او پلانی کار داسې ده او پلانی داسې دی د هغه ډېرو جواب به د ننني بیان کې تاسو ته میلاو شي حاصل د خبرې دا شو چې ګناهونه دا اثر لري د ګناهونو یو تیاره ده په دې مخ راشي په دې بدن راشي هغه په دې زړه باندې راشي او حدیث کې دا دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي
چې کله یو انسان ګناه وکړي نکتت نکته سوداء فی قلبه، د ده په زړه کې یو ټک تور ټک پکې وشي معمولي. نو که چېرته ده توبه وویسته او دغه ګناه یې پرېښوده د هغې ختمېدو خو اسان یا خو هسې معمولي غوندې ټکې بس ختم شي. که چېرته دی پسې بله ګناه وکړي لږ توروالی لږ نور شي، بیا بله بیا بله بیا بله تر دې چې د ده دا زړه ټول تک تور شي او زنګ شي، د زړه زنګ شي، بند شي، ټاله شي. د ټولو خبرو د الله په قرآن کې اشاره کړې ده. الله عذابونه او سزاګانې دا په یو طریقه باندې نه دي. یو سزا چې الله یې ورکوي هغه دا دی چې د انسان د زړه زنګ کې زنګ. کلا بل ران على قلوبهم، الله وایي دوی چې دا حق نه مني که نه زړونه یې زنګ شوي دي. ختم الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم وعلى ابصارهم غشاوه. الله مهر و په زړونو دوی باندې یو مهر لګولی مې او دغه شان دلته د زړه تورېده. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، ټاله ورته مله لګوي. نو یا زړه تورېده یا زنګېده زنګ کېده او یا مهر لګېده او یا ټاله لګېده. والله د دې عذابونو نه موږ بچ کړي. دا سخت عذاب دی چې زړه دله ختم کړي. بدن ختمېده هېڅ خبره نه ده. یو سړی په کټ کې پروت دی، بدن یې ریږي او ختمیږي او دوړېږي او زړه یې ژوندی دی. دا سړی په اوچت نعمت کې دی. یو سړی روغ رمټ ګرځي، کته ځي او برځي او چغې وي او منډې وي دنیا دپاره او زړه یې ختم دی. دی په غټ عذاب کې پروت دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا زړه چې کله تور شي نو دی داسې شي لکه ګیلاس چې الټه کېدی. هغه سر دی ولا کته کو کته حصه دی ولا بره کړه نو دغه شان دا زړه شي. دته بیا ښه کار بد ښکاري او بد ورته هغه ورته ښه ښکاري. ګناهونه ورته ښه ښکاري او ښه کار ورته ګناه ښکاري او ورته غلط کار ښکاري. په یې پورې خاندي. ګناهونه چابي ده د دې مصیبتونو او د دې هر څه دا کوم چې په انسان باندې راځي دا د دې چابي ده. سړی چې دا خبره کوم ځای کې راځي دا د دې چابي ده. دا په قرآن کې الله سبحانه وتعالی کړې ده. وما أصابكم من مصيبة، او هر مصیبت چې تاسو ته رارسي یا الله وجه څه ده؟ فبما كسبت أيديكم، الله وایي دا ستاسو هغه کړه دي، تاسو کړي دي دا کارونه، دا ستاسو لاسونو دا کار کړی دی. دا څه چې راځي په تا باندې او دا څه حالات چې په تا باندې دي دې کې ستا خپل لاس دی. او بل ځای کې الله وایي وما أصابك من سيئة فمن نفسك، الله وایي که څه غمونه د باندې راځي، څه تکلیفونه د باندې راځي، فمن نفسك، دا ستا د خپل ځان د طرف نه دا کار دی. الله چا باندې هسې داسې څه نه راولي. او بل ځای کې ښه واضحه ومن أعرض عن ذکري، او چا چې مخ واړو الله وایي زما د دین نه. مخ اړول د دین نه دا نه لازم چې ته به ووایې چې زه دین نه منمه. نه یو سړی قرآن نه مخ واړی عمل پرې نه کوي، حدیثو نه مخ واړو عمل پرې نه کوي، د الله د احکاماتو مطابق ژوند نه تېروي. فإن له معيشة ضنكا، الله وایي تنګ ژوند وله زه ورکومه. نو دا ژوند تنګ شو د څه د لاسه؟ د اعراض د لاسه چې هغه د کړی د الله د دین نه، هغې د لاسه یې ژوند تنګ شو. ضنکا، زړه یې تنګي، بدن یې تنګي، د هر څه پرې راتنګ شي دې ګناهونو د لاسه. یعنې شرطیاً یو کروڑپتی لکپتی انسان په زور راځي چې بېدینې او د ده نه تپوس کوو چې ته به دومره مال کې خوشحاله یې او که نه، بیا د جواب ته واوره
یو غریب انسان پېژنو چې هغه دینداری د ده نه تپوس وکړي په دې غربت کې ته خوشحاله یې او که نه دا غریب سړی د خپل ایمان سره په دې غربت کې خوشحاله هغه مالداره سړی په دې خپله مالدارۍ کې دی د غمونو نه ډک ژوند هغه وجه ګناهونه دي د الله نافرماني زما دې خبرې ته غوږ کولو کې د الله نافرماني ذلت دی ذلت دی په ژوند کې په زندګۍ کې ذلیله به ګرځي عمر له چې کله د الله سبحانه وتعالی خبره دې نه منله پردې به دنه اوچتې شي پردې الله ګوره موږ پټ کړي وو به موږ یې پردې راچوري دا پردې اوچتېږي هله چې کله ګناهونه ډېر شي یو فایده ته ذکر کوم آدم علیه السلام ته الله ویلي وي ونې ته به نږدې نه ورسي شیطان دوکه کو وسوسې ورته واچولې او ونې له ورغی الله وی بدت لهما سوآتهما ښکاره شو عورتونه د هغوی په عورتونو له پاسه پرده پرته وه هغه عورتونه هله ښکاره شو چې کله آدم علیه السلام هغه ونې ته نږدې شو د کمې ونې نه چې الله سبحانه وتعالی منع کړی دا خو آدم علیه السلام خطا تې وشوه شیطان ورته قسمونه وخوړو او په هغې کې راغی خو د زما اوس نه د کوم ګناهونه چې دی چې موږ لګیا یو د سهار نه ماښامه پورې دا به په موږ باندې کومه پرده پرېږدي د یو کور نه جنۍ تښتي والعیاذ بالله د دې کور نه پرده اوچته شوه که نه زه له لیکل در کومه به دې کور کې ګناهونه ډېر کېږي نه ورشه بسې یو سړی وشرمېدو د ښځې د لاسه زه دله لیکل در کوم دا سړی ګناهګار دی ورشه ویې ګوره یو سړی وشرمېدو په لور باندې یو سړی وشرمېدو په زوی باندې د یو سړي عزت خراب شو ټولو په مخ کې د ټولو وجه دا پرده چې ته اوچته شو د ګناهونه دي دا ګناهونه چې ډېر شي که نه نو بیا به پکې شرمېږي یو خو هغه ګناهونه چې هر انسان په ګناهونو کې واقع دی خو نیک انسان هغه دی که ګناه دې چېرته وشي نو بیا واپس شي الله ته الله بې پرده ساتي او حدیث کې دا راځي چې قیامت په ورځ چې کله دا جهنمي انسان په الله پسې راشي الله به ورته وایي پلانیه په پلاني وخت په پلاني ټیم کې پلاني ځمکه باندې ته د ګناه نه وه کړې ته به وایي الله ما نه وه کړې ګناهګار دی نو هغه ګناهونه هلته د الله په مخ کې هم کوي یو سړی چې په څه باندې عادت شي که نه دا بیا نه پرېږدي الله سبحانه وتعالی د منافقانو مبارکې ناشنا خبره کوي په سورة المجادله کې یوم یبعثهم الله جمیعا چې کله الله راپاڅوي دا ټول او دا منافقان هم الله ته ودري فیحلفون له کما یحلفون لکم څنګه چې دوی په دې دنیا کې به دروغ قسمونه خوري دغه شان قسمونه به د الله په مخ کې د ظالمان خوري ویحسبون انهم علی شیء او ګمان به دی چې موږ په یو غټ کار کې لګیا یو ځان به اوس بچ کړو نو دا انسان چې ژوند یې په ګناهونو کې تېر کړی دی د الله په مخ کې به وایي ما ګناه نه دی کړی الله به ورته ښه نه دی کړی ګناه نه مې دی کړی د ده دا بدن کرامن کاتبین او دا ځمکه او دا هر څه به ګواه کړي پردې به ترې اوچتې کړي د هغه مخلوقاتو په مخ کې د آدم علیه السلام نه وله قیامته پورې چې څومره دي ځکه ابراهیم علیه السلام چې دعا غوښتلې وه نو یو دعا یې پکې دا غوښتلې وه ولا تخزني یوم یبعثون ما مه شرموه په هغه ورځ یا الله کله چې دا خلک به ټول ودرېږي تا ته په دغه ورځ شرم چې الله تعالی پرده اوچته کړي ټولو په مخ کې اوس ته باندې الله پرده اچولې ده ګناهونه کې اوس پرېږده ګناهونه او خبره دې ته مه رسوه چې الله دنه په دنیا کې هم پرده اوچته کړي او په آخرت کې دنه هم اوچته کړي دې ته خبره مه رسوه د الله د صبر نه غلطه فایده مه اخله افامنوا مکر الله الله وی ښه لکه د الله د عذاب نه تاسو په امن کې شوئ چېرې الله راونه نیومه مستي به په تا کې ښه راځي
بلکې ته به دا ووایې چې دا د الله رحم او کرم دی چې زه یې راونه نیوم او پر روان ژوند کې به احتیاط کومه. دا ډېر خلک دې کې دوکه شوي دي، ګناهونو کې پراته دي، یاره الله راونه نیوم او چا ته پته نشي. نن پته نشي، سبا به پته ولګي دې ټولو ته. ګورئ، او که په دې دنیا کې پته ونه لګېده که نه، د هغه قیامت په هغه محشر باندې به الله راوښیي او داسې به راښکاره کړي چې الله یې د هغه ذلت نه موږ لرې ساتي. د هر انسان، د دغه انسان کوناټي ته به جنډه لګېدلي چې دا پلانی دی، د پلاني زوی دی، او دا غدر او دا یې دوکه ده او دا یې ګناهونه دي. ویې نه راشي وګورئ، هلته یې ویل څنګه پټی، دلته خو صحیح ده، څه بانې بانې به وولي، دلته څه خبره به وکړي، هلته به څه کړي؟ نو دا پرده د باندې الله اچولې ده. اوس دا په ځان دغه شان ساتلو یو طریقه دا ده چې د ګناهونه نور پرېږده، نو د الله دا پرده به هم پاتې شي. او دا جنتي چې په الله پسې راشي، ګناهونه خو تې شوي دي، الله ورته وایي پلاني او پلاني ټیم پلاني ګناه دې کړی او یا الله کړی، الله ورته وایي زه کړی ده، او دنیا کې مې د باندې هم پرده اچولې، نن د باندې ما اچوم زه جنت. هغه پرده چې به کوم الله اچولې وه هغه به پاتې شو. خبره مې دې پورې راواغسته چې د ګناهونو د لاسه د انسان نه پردې اوچتېږي، ژوند یې تنګېږي، چې د الله دین پرېږدي، د الله احکام نه مني، الله سبحانه وتعالی د په ژوند کې یو تنګسیا راولي. کوم ځای کې چې کښېني پر یادونه کوي، بدن د ده کمزوری، زړه یې توري، مخ یې توري، رزق یې تنګي. لکه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما هغه قول، هغه زما د دې بیان بنیاد دی، په هغې مې شروع کړې ده دا خبره. فإن له معيشة ضنكا، غایت تاسو واورېدو که، او صرف دا نه چې په دې باندې خبره ختمه شوه. ونحشره يوم القيامة أعمى، قیامت پر ورځ به الله ړوند راپاسي. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، یالله زما غټ غټ سترګې وي، نن هغه سترګې زما کار نه کوي، ولې؟ جواب ته ګوره الله ورته څه وایي، قال كذلك أتتك آياتنا، وایي تا ته درغلي وو آیتونه زما، بیانولی کېدو ستا په مخکې زما دین، پیغمبرانو واضح کړی دی، علماو واضح کړی دی، خو تا سجر کړو. فنسیت وكذلك اليوم تنسى، زما هغه دین دې هېر کړی، زه دې هېر کړی، نن ما هېر کړی. او چې دنیا کې الله هېر کړي که دنیا کې، نو دا په نمونو تبعید به دې څه خیال دی چې په آخرت کې دې الله یې هېر کړي. په هغه ورځ چې الله یو انسان هېر کړي چې د جنت او د جهنم فیصله کېږي، او الله وایي دې ما هېر کړی، د کوم ځای نه په ده باندې به رحم کېږي، رحمان ذات وایي دې ما هېر کړی. دا ګناهونه انسان تباه کوي. د نوح علیه السلام قوم ولې تباه شوی دی؟ څه شي تباه کړی؟ ګناهونو تباه کړی که نه؟ فرعون او د هغه لښکر دا چې په دریاب کې غرق کېږي، د څه د لاسه؟ ګناهونو د لاسه. عادیان چې تباه شوي دي، د ګناهونو د لاسه تباه شوي دي. ثمودیان چې تباه شوي دي، د ګناهونو د لاسه تباه شوي دي. د لوط علیه السلام قوم چې تباه شوی دی، د ګناهونو د لاسه تباه شوی دی. حامان او قارون چې تباه شوي دي، د ګناهونو د لاسه تباه شوي. ابو جهل، ابو لهب چې تباه شوي دي او ذلیله شوي دي او رسوا شوي دي، ټول د ګناهونو د لاسه. څه ناشنا خبره الله سبحانه وتعالی په قرآن کې کړې ده، فکلا اخذنا بذنبه، الله وایي هر یو ګوره ما په ګناه کې رانیولی، داسې مې نه یې رانیولی. فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا، په بعضو مې د کاڼو باران کړی و. ومنهم من اخذته الصیحه، په بعضو باندې چغه راغلې وه. ومنهم من خسفنا به الارض، بعض مې په ځمکه کې نه ویستي دي. ومنهم من اغرقنا، او بعض مې چې دی نو په اوبو کې غرق کړي دي او تباه کړي مې دي او وژلي مې دي. وما كان الله ليظلمهم، او نو الله چې هغوی سره ظلم کړی و، نه الله ظلم کو، ولکن كانوا انفسهم يظلمون،
هغوی د خپلو ځانونو سره ظلم کړی د دې ګناهونو د لاسه هغه ګناهونو د لاسه تباه شوي ما ورته د فرعون قصه بار بار اورو خو څه تبدیلي په ما ورته کې رانوسته د سمودیانو قصه چې واورو د عادیانو توبه یا الله توبه استغفر الله استغفر الله وایي بېدینه خلک تېر شوي دي په دې ځمکه باندې صحیح ده خو ته خو ترې فایده واخله که نه دا سمودیان ولې تباه شوي دي د الله یې نه ده بدلې ځکه تباه شوي ته د الله نه منې نو ته به څنګه پاتې شي خو یو شی دی نو دا فرق کله کېدی شي چې ګناه په څومره درجه کې ده د عذاب به کمي که ډېر به هغه جدا مسله ده خو موږ عامه د ګناه خبره کوو د الله نافرماني د الله نافرماني هغوی کړي د تباه شوي د الله نافرماني ته کوې ته به هم تباه کېږي هغه تباهي که په دنیا کې او هغه تباهي که په آخرت کې کورونه زمونږ ګډوډ شوي ده د ګناهونو د لاسه د کورونه ورانېده دا هم د ګناهونو د لاسه د کورونو کې دننه د ښځې او د خاوند په منځ کې جګړې راتله دا هم د ګناهونو د لاسه د طلاقو مسلې ډېرېده دا د ګناهونو د لاسه د پلار د بچو سره نه لګېده د بچو د پلار سره نه لګېده دا د ګناهونو د لاسه رور د رور سره نه لګي خور د خور سره نه لګي د خپلوانو د یو بل سره نه لګي دا ټول د ګناهونو د لاسه ګناهونو غټ اثر یې ګورئ ځکه سلفو به دا خبره کوله وی کله چې زه من کور ته ننوځو او په دغه ورځ ښځه زما خبره وانه اوري نو یې ښځې ته څه نه وایم خو ځان له غلی کښېنم دا ټوله ورځ د سهار نه راشتاټ شم سوچ کوم چې ما نن کومه ګناه کړې ده چې ښځه زما خبره نه اوري داسې ژوند او سوچ پکار دی ښځه ولې زما خبره نه اوري څه چل دی اخر ګناهونه یې ده پکې زما بچي ولې زما خبره نه اوري ګناهونو د لاسه نه اوري زما د رونو سره رورولي کمزوري کېږي د خپلوانو سره خپلولي کمزوري کېږي یوازې پاتې شوم د ګناهونو د لاسه دې ګناهونو اثر یې ګورئ څه معمولي خبره تا ګناه وکړه او خبره ختمه شوه نو د کورونه چې تاسو کوم نن سبا اینئ او په دې کورونو کې کوم حالات روان دي زه د په الله قسم خورم د الله په کور کې ما ته چې کمې مسلې او څومره تپوسونه راځي په دې کې نیم تپوسونه 50% تپوسونه هغه د کور مسایل دي ټول ښځه وایي زما سره د خاوند نه لګي خاوند وایي زما د ښځې سره نه لګي مور پلار وایي د بچي را سره نه لګي بچی وایي د مور پلار را سره نه لګي دی وایي ښځه طلاقومه هغه وایي ما مه طلاقوه ښځه وایي زه طلاق غواړم خاوند وایي زه یې نه طلاقومه 50% مسلې چې ما ته راځي هغه همدغه مسلې دي دې وجه ګناهونه دي د دې وجه ګناهونه دي ظهر الفساد في البر والبحر الله وی فساد ښکاره شو په وچه کې په لمده کې بما کسبت ایدي الناس د خلکو چې څه کړي د هغې د لاسه لیذیقهم بعض الذي عملوا دا څه چې د دوی سره کېږي الله وی دا هغه څه دي چې دوی کړي دي بعض الذي عملوا او د الله رحم ته وګوره بعض الذي عملوا لکه دغه باز بدله ده ستا نور که الله بلکل موږ له هغه سره کوله چې د څه موږ حقدار یو ګڼه نو بیا به سره پاتې شوی نه ځمکې به دې مخ باندې دا هم د الله رحم دی د دې ګناهونو د لاسه هغه نیکان خلک چې کوم موږ سره دي هغه به کیم تباه شي ام سلمه رضی الله عنها وایي چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې وه امام احمد او امام طبراني دا روایت راوړی دی صحیح حدیث اذا ظهرت المعاصي دې ته غوږ کېدی کله چې ګناهونه ډېر شو فی امتي زما په امت کې عمهم الله عز وجل بعذاب من عنده الله وبه عذابونه راولي په ټول به یې راولي ام سلمه ووی یا رسول الله اما فيهم يومئذ اناس صالحون یا رسول الله په دغه ورځ به نیکان خلک نه یي نه چې عذاب راځي په ټولو باندې راځي نیکان به نه یي هغه ته ولې به نه یي نیکان به پکې وي نو یا رسول الله نو د نیکان خلکو څه ګناه ده په دوی څنګه عذاب راځي
ويصيبهم ما اصاب الناس هغه عذاب به دوی ته هم رسي کوم چې به دې خلکو باندې راځي ثم يصيرون الى مغفرة من عند الله ورضوان بیا به الله وبخي دغه نیکان به الله وبخي خو کوم وخت کې چې تبعي راځي په دې تبعي کې به ورسره شاملېږي په دې تبعي کې ورسره شاملېږي زما او ستا د ګناهونو د لاسه نیکان خلک هم تباه کېږي زما او ستا د ګناهونو د لاسه نیکان خلک خو پرېږده دا زناور او دا څاروي هم تنګېږي ګوره په دوی باندې مسري اوس د ګناهونو د لاسه باران نه کېږي چې باران نه کېږي د ګناهونو د لاسه نقصان شتي که نه څاروو ته شتي د ځمکې ته هم نقصان شته او ځکه یو حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي مړی زر وړی قبر له ولې وی یا به دمه شي او یا به تې دمه شي یا به دمه شي او یا به تې دمه شي یا به دمه شي دیسې به دمه شي جنت ته به لاړ شي یا به تې دمه شي دا سړی ګناهګار دی دا سړی دیسې دی چې کوم ځای ته ځي د الله نافرمانیانې کوي د ده د لاسه تاسو هم په مصیبتونو کې راګیر شوي یئ نو چې دی مړ شي نو تاسو به دمه شئ یو حدیث کې دا راځي چې ګټې او ونې به تیم دمه شي دا ګټې او ونې دا هم زما ستا د ګناهونو د لاسه تنګېږي ګناه ما وټاکو نافرماني ما وټاکو اثر یې په ګټه او په ونه او په څارویو او په ځناورو کو سوچ کوي چې په تا به څومره اثر کوي چې هلته اثر وکړو نو په ما او تا باندې به اثر نه کوي د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی ناشنا روایت ته غوږ ورته کېږدی امام ابن ماجه رحمه الله راوړی وی چې اقبل علینا النبي صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته را مخامخ شو دا خبره یې وکړه وی خمس پنځه خبرې دي اذا ابتلیتم بهن واعوذ بالله ان تدرکوهن پنځه خبرې دي چې کله رالې په تاسو کې او وی په الله پورې پناه نیسم او پناه غواړم د الله نه الله دې تاسو ته نه در رسوي او چې تاسو یې ویې نه نئ کومې خبرې دي لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا دا ترجمه بغور سره واوري ها کېدای شي په د عربۍ متن تاسو نه پوه شوي ترجمه یې واورئ هر هغه قوم چې فحاشي پکې راښکاره شي او دوی ښه ښکاره کوي ښه کولاوي کوي الله په دوی کې داسې بیماریانې راښکاره کړي چې هغه د دوی په پلار نیکه کې نه وي خیر م د دې خبرې ته داسې ګناهونه چې هغه پلار نیکه نه پېژندې دا کومې بیماریانې چې نن سبا یې دا مشرانو پېژندې دا بیماریانې به هغه وخت کې وي وشتې روزانه نوې بیماري راوځي دا نه چې بیماریانې کمیږي روزانه نوې ته به حیران شي چې کله دا بیماري ده اوصاف واوري پلاني ته دا مشکل دی دا مشکل دی دا کوم ځای نه دا بیماریانې دي سره علي فحاشي عامه شوې ده ګناهونو عام کېدو د لاسه دا بیماریانې راغلي دي او وی کله چې ښکاره کړي ښکاره ده اوس د موبایل او د انټرنیټ او دا شی څه پټ دی دا ښکاره نه دی ښه ښکاره د الله سبحانه وتعالی نافرماني کېږي بیا دې ته غوږ کېږدي ولم ينقصوا المکیال والمیزان او کله چې یو قوم په ناب تول کې کمی زیاتې شروع کو دوکې دړاکې شروع کړي الا اخذوا بالسنین وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم دې ته غوږ کېږدي ښه وی کله چې یو قوم کمی زیاتې شروع کو په ناب تول کې نو په دوی باندې به قحطونه راځي په دوی باندې به دوی ته به د رزق کمی راځي او کم باچا او مشر چې په دوی باندې راځي هغه به دوی سره ظلم کوي
مشر او باچا چې په کم ټاکلی کېږي هغه به ظالمي د دوی حقونه به خوري د دوی حق به دوی له نه ورکوي رزق به تنګېږي قحطونه به پرې راځي فصلونه به یې خرابېږي دا د څه د لاسه د کومې ګناه د لاسه ناب ټول کې کمی زیات چې نن سبا عام دي ولم يمنعوا زکاة اموالهم او کله چې دوی منع کو زکات نه ورکو الا منعوا القطر من السماء الله به باران بالکل بنک سوال بزله کې دا راځي چې ډېر قومونه خو اوس هم زکات نه ورکوي الله باران راوري نو دا څه مطلب شو همدغه کې مخکې رسول صلی الله علیه وسلم وایي ولولا البهائم لم يمطروا او که چېرته د څاروي نه باران پرې نه کېده چې پې کېږي هم د څارویو د لاسه کېږي د دې زناورو د لاسه کېږي ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله او چې کله دوی هغه لوزونه مات کړي چې کومې د الله سره کړي د الله د پیغمبر سره کړي او نافرماني شروع کړي د الله او د الله د پیغمبر الله به د بهر نه یو دشمن مسلط کړي الله به یو دشمن مسلط کړي او چې کله د دې مسلمانانو مشرانو فیصلې د الله په کتاب باندې نه کولې الله سبحانه وتعالی به د مسلمانانو په یو بل کې واخلي دا پنځه خبرې رسول صلی ذکر کړي ټول ګناهونه دي ټول څه دي ګناهونه دي او بیا په کتاب سوچ کوئ چې د ګناهونو د لاسه الله سبحانه وتعالی څنګه سزاګانې ورکوي وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة الله ده موسى عليه السلام مبارك وي مولوي تختي ورکړي تختونه مراد څه دي تورات کتاب ول الله ورکړو الله وي باغې کې نصيحتونه موږ لیکلو او نصيحتونه موږ ورکړو ها بعض مفسرین ذکر کوي هغه نصيحتونه سو هغه ډېر اوږده نصيحتونه دي خو باغې کې دا خبره لیکلې وه او دا ورته ویلی شوي چې ای موسی علیه السلام ووایه دې خلکو ته چې زما بندګي دي کوي ما سره د شریک نه جوړوي او که چېرته ما سره شریکان جوړ کړو نو دا خبره د دې زما د غضب سبب دی او لعنت به زه به د خلکو باندې ویم مخکې بیا هغه اوږدې خبرې د مفسرینو لیکلي دي یو یې پکې دا لیکلی ده چې ای موسی دې خلکو ته دا ووایه چې زما نافرماني نه کوي او که چېرته زما نافرماني شروع کړه نو زه به د خپل نعمتونه بند کړم زه به د خپل نعمتونه دا به بند کړم دا ښه واضح دی چې د نعمتونو د بندېدو وجه هغه څه ده هغه د ګناهونه دي د انسانان ټول یو شان نه دي کوم چې ګناهګار دي الله د ډېرو نعمتونو نه محرومه کړي او کوم چې مؤمنان دي دینداره الله سبحانه وتعالی هغوی له پراخه نعمتونه ورکړي د دې ګناهونو د لاسه زمونږ بدنونه کمزوري کېږي څنګه بدنونه کمزوري کېږي حدیث ته اوس ته معلوم دی سهار منځه هغه ذهن کې به راځي اول زما بیان کړم سو ها نه ها او چې ونه کې سستی به د په بدن کې دا دلیل دی په دې باندې چې ګناهونه کې نو ستا په بدن کې به نقصاني کوم سړی چې سهار مونځ ونه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د ده په بدن کې څه د ده په بدن کې سستی خبیث النفس کسلان په بدن کې سستی دردونه د هېڅ کار نه یعنی یو مونځ پرېښوده په تا کې دا فرق راولي چې یو سړی سهار نه د شپې پورې ټول ورځ او شپه په ګناهونو کې اړي د ده په بدن به څه حالي د ده بدن به خرابېږي او که نه ښه دا خو د بدن مسله شوه یو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی یو کس پر رسول الله پسې راغی وی یا رسول الله هغه پلانې نه دی وی نام لیلة حتى اصبح
ټوله شپه اوږده و تهجدو لپاره نڅېد. وی ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیه، وی دا خو هغه سړی دی چې شیطان د ده په غوږونو کې میچازي کړي. نو چې شیطان په غوږونو کې میچازي وکړي ته د دومره عبادت نه منع کړي، تهجدو ته د پاڅېدو توفیق تا ته نه میلاوي. دا د ګناهونو اثرات دي. د ګناهونو د لاسه په رزق کې کمی راځي. اکثر خلک زما خوا ته راځي وظیفه راکړه زما رزق کمزوری. رزق ولې کمزوری دی؟ حدیث ته غوږ کېږده، امام ابن ماجه رحمه الله راوړی. ثوبان رضی الله عنه وی ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وی کله نه کله یو انسان د رزق نه محروم شي د څه د لاسه؟ د یو ګناه د لاسه. که تاسو دا غواړئ چې ستاسو د رزقونه پراخه شي که نه او الله دله پراخه رزق درکړي نو ګناهونه به پرېږدئ. ښه بیا دې ته ګورئ د ګناهونو د لاسه به خلک تا سره بغض کوي او محبت به در سره نه کوي. حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث رسول صلی الله علیه وسلم وی ان الله اذا احب عبدا دعا جبریل. کله چې الله د یو بنده سره محبت کوي جبریل علیه السلام ته آواز وکړي ورته وایي انی احب فلانا فاحبه، زه د پلاني سره محبت کوم نو ته ورسره م کوه. فیحبه جبریل، نو جبریل علیه السلام د دغه انسان سره محبت شروع کړي. بیا هغه په اسمان کې اعلان وکړي د نورو ملایکو ته الله ګوره د پلاني سره محبت کوي تاسو ورسره م کوئ. فیحبه اهل السماء، اسمانونو والم بیا د دې سړي سره محبت کوي. ثم يوضع له القبول في الارض، بیا د دې سړي دپاره الله د دې مسلمانانو په زړونو کې محبت پیدا کړي. کله چې تاسو یو انسان نه او د دین سره تعلق او خلک ورسره ډېر زیات محبت کوي دا دلیل دی په دې باندې چې الله د دې انسان سره محبت کوي. بیا دې په عکس باندې دا واورئ واذا ابغض عبدا دعا جبريل فيقول اني ابغض فلانا فابغضه. د پلانی سره الله وی زه پلانی سره بغض کوم نه مې دی خوښ جبریله ته ورسره هم بغض کوه. نو جبریل ورسره بغض کوي بیا هغه اسمانونو والا ته هغه ټول ورسره بغض کوي. ثم توضع له البغضاء في الارض، نو بیا د مسلمانانو په زړونو کې د ده سره هغه بغض واچولی شي. د چا ورسره نه لګي هیک یوازې د ګناهونو د لاسه چې څومره ته الله ته نږدې کېږي د زړونو خو د الله په لاس کې دي که نه، الله به د دې خلکو د زړونه ستا طرف ته راړی. او څومره چې د الله نه لرې کېږي الله به د دې خلکو د زړونه تا نه لرې کوي. د ګناهونو دا اثر دی چې د الله د بندګۍ نه به دې منع کوي. او زه یم که دغه یو نقصان بیان کړم دا کافي دی. مخکې حدیث تیر شو که نه مانځه دله په انس تهجدونه شیطان و د په غوږ کې میچازي کړې وجه دا و چې ده ګناهونه کړي وو. دا کافي نه ده. ځکه امام حسن بصري رحمه الله پسې یو کس راغی وی هره شپه تهجد کوم پرون مې ونه کړو. بس موږ خو ګناهګار خلک یو که څوک راته داسې وایي پرون مې ونه کړو موږ وایو زه شکر نور ورځ به کې بیا یې کوه. هغه ته ووایي نور کله تهجد کوم خو امام صاحب پرون مې ونه کړو هغه ورته ګناهونه به یې ډېر کړي. وګوره الله نه غواړي چې دا ګناهګار ماته ودرېږي. دا د سوچ خبره ده چې الله تا نه خوښوي چې ته د شپې راپاسې او هغه ته ودرېږي. الله نه غواړي چې ته ورته ودرېږي. دا معمولي خبره او دا کوم چې راپاسېدلی دی ولاړ دی الله ته الله غواړي چې دی ماته ودرېږي. الله غواړي چې د انسان ماته سجده ولګوي. الله غواړي چې د تلاوت وکړي. دغه بل نه الله نه غواړي. دغه شان ګناه یو اثر او نقصان دا دی چې ګناه پیدا کوي. ګناه پیدا کوي. زه له هغې یو مثال درکړم. یو سړی دی دروغ یې ووایي. دروغ ګناه ده که نه ده ګناه؟ په دې دروغو پسې بیا دروغ دی دا بله ګناه ده. نو ګناه پیدا شو د ګناه نه. ګناه پیدا شو د ګناه نه. ښه نن سبا خو د موبایل او انټرنیټ ډېر دی په دې به مثال وکړي چې خبره ښه واضح شي.
ټوله شپه یو سړی ناستي موبایل ته په دې کې چې هر څه ګوري ګوري دا یو ګناه ده دا ګناه بچی راوړي هغه ګناه دا ده چې تا د تهجد نه منع کوي بچی دا شو چې ته د څه نه منع کړي د تهجد نه ښه صحیح شو سړی خو تهجد خو مستحب دي څه واجب خو نه دي نو څنګه ته دې ته ګناه وایې مونږ به وایي زه صحیح د دې نه به غلی شو سحر منزله پانسېدې ګناه نه ګناه پیدا شوه که پیدا نه شوه د ګناه نه ګناه پیدا شو ستا د ګناه د موبایل د کتو نه شپې ناوخته پورې او په هغې کې چې بیا څه کتلي دي هغه بیا جدا مسله ده هغه ګناه نه دا ګناه پیدا شو چې سهار منزله پانسېدې او بیا دې سزا دا بیا تفصیلي مسله ده لنډه ده چې ګناهونه د انسان بیخ بنیاد وباسي ګناهونو یوه تیاره ده چې هغه د ژوند ټول تیاره کوي الله سبحانه وتعالی په قرآن کې حال بیان کړی د ګناهګارو او د هغه انسانانو چې هغه دینداره دي للذین احسنوا الحسنى وزیاده کم خلک چې نیکیانې کوي الله وایي زه به ورله جنت ورکوم وزیاده او زیادت دې ته وایي حدیث کې راغلي چې د الله دیدن به ورته نصیب کړي ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله الله وایي په مخ به نه توروالی راځي او نه به ذلت راځي یا الله ولي اولئک اصحاب الجنه دا خو جنتیان دي په جنتیانو او ذلت نه راځي والذین کسبوا السیئات او څوک چې په ګناهونو کې پراته دي د غوږ کې وترهقهم ذله د مخکې جزاء سیئات بمثلها وترهقهم ذله دوی به په ذلت کې پټ ما لهم من الله من عاصم څوک به نه چې د الله نه یې بچ کړي دا مخونه به یې داسې توري د ګناهونو د لاسه كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما الله وایي دا مخونه به یې داسې توري لکه ته چې د شپې د تورو تیرو ته ګورې دغه شان به دا مخ توري اولئک اصحاب النار دا جهنمیان دي ځکه نو د ګناهونو د لاسه دا تیری په سړي باندې راشي چې مخ تور شي بدن تور شي زړه تور شي د الله نه سړی لرې شي الحمدلله زما په دې باندې یو تفصیلي بیان شته کیدای شي تاسو اورېدلی د ګناه اثر په یو انسان باندې چې لکه په انسان باندې کمې چې کوي د ګناه اثر په کور باندې د ګناه اثر په معاشره باندې چې دغه معاشرې سره څه کېږي په کومو کې چې دا ګناهونه عام شي سبحان الله یو حدیث کې دا راځي ګوره ډېر ناشنا روایت ته ودې ته غوږ کښېږدئ رسول صلی الله علیه وسلم وایي کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها سحر چې هر انسان راپاسي نو دی د خپل نفس خرڅوي یا یې آزاد کړي د جهنم نه او یې تباه کړي په جهنم کې سحر چې موت ته راپاسو که نه نو زموږ په میشن کې دغه دوه دي یا به دا انسان خپل نفس ازادوي د جهنم نه او یا به یې تباه کوي نه باسي به جهنم ته اوس تا خپله مرضي ده چې ته دا نفس د شیطان نه ازادۍ او که نه د جهنم نه ازادۍ او که نه هغه ستا خپله مرضي خو بعض هغه دي چې د الله د بندګۍ نه ازادوي نو داسې خو نشي کېدی چې د الله د بندګۍ نه به آزاد کړي نو آزاد به ګرځي د الله د بندګۍ نه چې د آزاد کړو نو د شیطان بندګي به بیا کوي او جهنم ته دې ور واچو چې دې ځینې دې آزاد کړو د الله سزا ده ورکوي چې کله د الله نه تښتي که نه د الله نه نو د مخلوقاتو په بندګۍ کې به دنخلی او چې کله دې صرف د رابطه د رب العالمین سره وه یوازې د هغه سره دې رابطه وه نو بیا به د الله سبحانه وتعالی بل چاته نه پرېږدي زما ټولو ورونو ته او خویندو ته او ملګرو ته د زړه د کومې نه دا نصیحت ته اگر که دا نصیحت داسې عارضي غونته کې مخې ته راغی او دغې د لاسې چې ما د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دا قول یو کتاب کې مخې ته راغی نه ما وایي چې د ملګرو ته د دې ګناهونو مبارکې نصیحت وکړو
نو دا زړه ته دا خبرې کوزي کوي دا ګناهونه ټول پرېږدي خصوصا دا نوی کال شروع شو د محرم میاشت او بیا الحمدلله نن روژه مو ونیوی شو تېر شوي کال ګناهونه به دل الله وبخي ته یو نوی ژوند شروع کړه دا نه چې روژه دې مو ونیوه او کال هم نوی شروع شو حال ستا حقه دی هغه کوم چې پوخانی و نو هېڅ تبدیلي په تا کې رانله اصل تبدیلي هغه دا ده چې زمونږ حالات د ګناهونو نه نیکیانو ته واوړي یو هغه بله تبدیلي ده نن سبا چې چغې واله کېږي تبدیلي را روانه نه ده راغلې ده وی په دغه تبدیلیانو پورې نښتېږي یو سړی په څه شي کې اخته شي لګیا تم د الله سبحانه وتعالی یو سزا ده چې انسان له ورکوي چې د قرآن او حدیثو د دین نه لرې کړي او په دې قصو کې ور واچوي ویډیو هم کته پرون نو څه کسان پکې لګیا دي څه پروګرامونه یې کړي دي په خوشحالۍ کې څوک مټیانې تقسیموي څوک ګډانه لالي څوک یعنې حیران به شي ورته حیران لکه دلته یو کونډه دی شل ریاله وله ورکول غواړي په الله د قسم خورم که ورکړي ورکوي نه خو پلانې صیب او پلانې صیب هغوی دا وکړو هغوی دا وکړو د دې دپاره ګډ نه ګډان د لالالی تم د ګناهونو اثرات دي چې الله ته د دې توفیق تعالی الله نه درکوي چې ته په دین کې خرچه وکړي خبره مې د تبدیلۍ سره راله مخې ته چې اصل تبدیلي دا ده چې زما او ستا حالات بدل شي د ګناهونو نه نیکیانو ته هله به زما او ستا د ملک هم برابر شي په دې د قسم خورو چې ملک به برابر شي ملک هغه یو څو وجې ما ذکر کړي 15 خبرې رسول سم ذکر کړي همدغه مشکلات دي موږ ته د هغې وجې م رسول سم ذکر کړه دغه ګناهونه پرېږده دا ملک برابرېږي که نه برابرېږي بیا ماته ووایه دا ګناهونه پرېږدئ تاسو دا مشران برابرېږي که نه برابرېږي بیا ماته ووایه دا ګناهونه پرېږدئ ستا د ژوند دا مشکلات ختمېږي او که نه بیا ووایه